افغانستان کې د امریکایي ډرون تازه بریدونه او د طالبانو چوپتیا. آیا طالبانو ورسره د دوحې تړون کې ډرون ته اجازه ورکړې وه؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ښکاري چې د امریکا او طالبانو اړیکې په خرابېدو د یو امریکا له افغانستان څخه ځان ته خطر احساسوي. په بېلابېلو ولایتونو کې د ډرون ګرځېدو او بریدونه وروسته وړمه شپه د کابل احمدشاه بابا سیمه کې هم برید وشو، خو طالبانو غږ پورته نه کړ. اوس تازه خبر دا دی چې امریکایي ډرون الوتکې د هلمند ګرشک لیوا باندې بمبار کړی چې له امله پکې اورلګېدنه هم رامنځته شوې ده. سرچینې وایي چې یو شمېر طالبانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې. په همدې حال آزاد خبریال بلال سروري خبر ورکړی چې د تیرو څو ورځو راهیسې په خوست او نورستان کې هم ډرون ګرځي او ښایي چې بیا به کوم هدف په نښه کړی وي. که څه هم طالبانو مخکې تر دې امریکا او پاکستان ته د ډرون د راتلو او بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و، خو ښکاري چې یاد هیوادونه یې کیسه کې هم نه دي. مجید قرار لیکلي تیرې 3 ورځې پرله پسې 3 سترې ډرون حملې شوي او په 3 واړو کې طالب چارواکي وژل شوي دي. د حدیبې تړون عرف قطر تړون نه ماتیږي، نه تاوان ورته رسیږي. د ملا یعقوب اخترونه څه شول؟ هغه پیښورۍ ډرامه را یادیږي چې نوکر خان ته وایي که د دا ځل زما تنخوا را زیاته نه کړه نو خان ورته وایي نو څه به وکړې؟ نوکر وایي نو بیا به په همدې ګزاره کوم. نو د ملا یعقوب ټوکې هم هماغسې دي، که د دا ځل ډرون را والوځوو نو څه؟ نو هیڅ.